سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. یو ساعت مخکې د ننګرهار د مرکز د درېیمې ناحیې اړوند سیمه کې د کډوالو پر ریاست یو شمېر وسلوالو برید وکړ او دمګړې هم جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان د پیښې پخلی کوي او وایي چې افغان ځواکونه سیمې ته رسېدلي څو یاد برید راکابو کړي. د نوموړي په وینا د یاد ریاست ډېری کارکوونکي خوندي ویستل شوي دي. په فراه کې د یوې چاودنې له امله د یوې مېرمنې په ګډون 8 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د فراه د والي ویان ناصر مهري وایي دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 4:30 بجې د بالابلوک ولسوالۍ په فرارود سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 404 مسافر وړونکی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین وربرابر شو. ویل کېږي دغه موټر له هراته کابل ته روان و او په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو د کندهار د خورابک سپین بولدک د سړک جوړونې کمپنۍ له 440 تښتول شویو کارکوونکو 14 تنه 2 شپې مخکې خوشي کړل. د کندهار سیمهیز مسؤلین وایي لا تر اوسه د 150 نورو کسانو د برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته او ویل کېږي پاتې کسان د ډیوران فرضي کرښې هاخوا په ګلستان سیمه کې ساتل کېږي. دا کسان چې د سړک جوړولو د یوې کمپنۍ کارکوونکي دي 40 ورځې مخکې تښتول شوي دي. په کونړ کې د یو دیوال د چپه کېدو له امله 15 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه پیښه تیر مازدیګر د سرکاڼو ولسوالۍ په مسلم آباد سیمه کې د سخت باران او طوفان له امله رامنځته شوې ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي په دې پیښه کې 3 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د غلو یوه 9 کسیزه ډله په کندوز کې د پولیسو لوري ونیول شوه. د کندوز امنیه قمندان وایي دغې ډلې تر دې مخکې د کندوز تخار، کندوز شیرخان بندر او کندوز بغلان پر لویو لارو مسافر لوټل چې بالاخره تېره شپه د کندوز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوې ده. ویل کېږي د یادو کسانو دوسیې به ډېر ژر عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. او په لوګر کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 7 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي په دغو عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې ترسره شوي د یادې ولسوالۍ یو شمېر کلي هم د طالبانو له شتونه پاک شوي دي. ویل کېږي دغه عملیات اوس هم د یادې ولسوالۍ په برګ سیمه کې روان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.